حمید کرزی وایي د کابل وروستی برید د سولې د تخریب لپاره د بهرنیانو دسیسه ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی وایي په کابل کې د تېرې شپې برید یو ځل بیا ثابته کړه چې بهرنۍ کړۍ په افغانستان کې د جګړې د دوام غوښتونکي دي او په ورته دسیسو غواړي د سولې هڅې تخریب کړي. د په خبره په ظاهره برید په بهرنیانو شوی دی، خو په اصل کې د پیښې ټول قربانیان عامه افغانان دي. نوموړي یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې په پوره هوښیارۍ د سولې لپاره کوټلې ګامونه اوچت کړي. د په خبره په افغانستان کې حساس شرایط رامنځته شوي دي او باید د وینې تویېدنې لپاره له دې فرصت استفاده وکړلی شي. نوموړي هیله څرګنده کړې چې ژر تر ژره د سولې روانې هڅې په افغانستان کې د جګړې لمن د تل لپاره ټوله کړي.